او زموږ په شریعت کې انسان ته د حیادارۍ ډېر زیات اهمیت ورکول کیږي. اسې دې امت کې حیاداري د هر چا دپاره ده. که نارینه د هغې باید با حیایي، که زنانه د هغې باید حیاداره وي، که مشر دی د هغې به هم د حیا حفاظت وي او که کشر دی د هغې به هم د حیا حفاظت وي. لیکن زموږ په دین کې د دې زیات تاکید او د دې زیات تایید او د حیا د عنصر زیات حفاظت زموږ شریعت دا اولنۍ په زنانو کې ایښی دی. ما په تېره جمعه کې درته ویل چې څومره عبادات پر زنانو باندې دي، که پر زنانه باندې لمونځ دی، که پر زنانه باندې نکاح ده، که هر څه دی، په هغو ټولو کې الله تعالی د زنانې د حیا حفاظت کړی دی. چې کله لمونځ یو فریضه ده سړی ادا کوي، د هغې په ارکانو کې چې نارینه څنګه رکوع کوي زنانه به هغسې رکوع نه کوي، بلکې زنانې رکوع به د هغې څه بدله وي په دې شکل باندې چې په هغې کې د هغې د حیا حفاظت وسي. چې نارینه په کم شکل باندې سجده کوي زنانه به په هغه شکل باندې سجده نه کوي، او نارینه چې په کم شکل باندې کښېني زنانه به په هغه شکل باندې نه کښېني. ځکه په کومه ناسته کې چې د زنانې حفاظت وي نو د لمانځه په عباداتو په ارکانو کې هغه ناسته، هغه رکوع، هغه سجده زموږ شریعت د زنانې دپاره د دې طریقه ضروري ګرځولې ده په دې خاطر چې د زنانې حفاظت کې اوسي. ما په تېره جمعه کې درته ویل چې کله د ایجاب او د قبول خبره راس او د نکاح د انعقاد خبره راس نو بیا خو نارینه د هغې په مزاج کې د حیا ډېر دغه نسته، ترتیب نسته، نو نارینه به په خوله باندې د ایجاب او قبول خبره ښکاره کوي. لیکن زنانه ته چې کله د ایجاب او د قبول خبره راوړاندې زنانه که صرف خاموشه پاته سي بس دغه د دې ایجاب او قبول دی، ځکه د هغې په مزاج کې حیا ډېره ده او د حیا سره سره دا د دې خبرو اظهار او ښکاروالی کولی نسي. قرآن کریم کې د زنانو صفت راغلی دی. یو صفت دا دی والمحسنات، بهترینه زنانه دا ده چې دا به پاک دامنه وي، بهترینه زنانه دا ده چې دی به د خپل عزت حفاظت کړي او دی به د خپل عفت او د پاک دامنۍ حفاظت به کړي، هغه زنانه ته محسنات ویل کیږي. او دویم صفت قرآن کریم د زنانې دا ذکر کړی دی چې والغافلات، زنانه به غافله زندگی تیری، او بهترینه زنانه دا ده چې د هغې زندگی په غفلت کې تیریږي. غفلت څه معنا؟ غفلت معنا ناخبري، چې دا به د دنیا د حالاتو څه ناخبره وي، نه به دا په نیټ باندې ولدی، نه به دا په ټلیفون باندې ولدی، نه به دا په ډرامو باندې ولدی، نه به دا په میلو تماشو فلمو باندې ولدی. ګوره غافلات، غافل معنا ناخبري، د نارینه دپاره دا عیب دی چې نارینه ناخبره او غافله زندگی تیری. لیکن قرآن کریم دا د زنانې دپاره حسن او صفت بللی دی چې د زنانې بهترین صفت دا دی چې دا به غافله زندگی تیری. او غافله دا معنا چې دا به د حالاتو څه ناخبره وي، ځکه د دې پر ذمه باندې چې کم کار دی، د دې پر ذمه باندې چې کومه ذمهواري ده، د دې پر ذمه باندې چې الله تعالی کوم مشقت یې ایښی دی، هغې د کور د ننه خدمت دی. او که چیرې دا د دنیا د حالاتو څه خبره وي او د دنیا په ډرامو کې اخته وي او د نیټ په پروګرامو کې اخته وي، بیا د دې څه هغه د کور حفاظت، هغې د کور عصمت، هغه د کور پاکدامني دا د لاسه څه وسي. ځکه د زنانې او د نارینه په دې ترتیباتو کې ډېر فرق دی. د زنانې بهترین صفت دا حیا ده، د زنانې بهترین حسن حیا ده او د زنانې بهترین زیور دا حیا ده. یو طرف ته شریعت د زنانو دپاره د حیا ډېر اهمیت بیان کړی دی، بل طرف ته چې سړی پر خپله معاشره باندې نظر وکړي د انسان په دماغ کې زیات افسوس راځي، د انسان په دماغ کې زیات درد راځي چې زموږ معاشرات د حیا په ترتیباتو کې کم حد ته رسېدلې ده، چې د حیا کم ترتیبات د زنانو دپاره شریعت ضروري کړي دي، هغه زنانو شات ته غورځولي دي، هغه زنانو اوس در پښو لاندې کړي دي. زه دې خلکو ته یم تاسو په دې خپلو خړو کورو باندې مخه تاوځئ، دا به د معاشرې سویمه حصه باندې. تاسو چې کله د دې خړو کورو څخه غټو ښارو ته وله ورسئ، تاسو چې په غټو ښارو کې اسپتالو ته وله ورسئ، تاسو چې حکومتي ادارو ته ورسئ، تاسو چې د دنیا سره د رابطې او د ځایونه دي چې تاسو عامو ایرپورټو له وله ورسئ، بیا به تاسو ته درک ولګېږي چې د مسلمان قوم حیا کوم ځای ته رسېدلی ده. نن په هغې قومونو کې چې د چا د حیا
ترتیبات ختم سوي دي. د هغې د قوم د زنانو د سرو څه چادري خو ختمه ده، د هغې د سره څه چادر او پړونه ختم دی، د هغې په غاړه کې چې هغه د لیکې غوندې دوپټه یې هغه لا ختمه ده. څوک دا پلار مسلمان دی، نیکه مسلمان دی، او د مسلمان لور ده او دعوه د مسلمان لري، او د مسلمان زندگی د مسلمان په نامه باندې غږ کوي. د هغې د سر ویښتان مکمل لڅ، د هغې د بدن ټوله اندامونه لڅ، د هغې صرف پر سینه باندې یو ورشکۍ پیچلې ده، د هغې صرف پر مسترو اندامو باندې یو ورشکۍ پیچلې ده، نور د سره صدر نه کپرې د هغې زندگی د هغې بدن ټوله لڅ دی. هغې د یو حیوان په شکل باندې لکه حیوانه چې د حیوانانو په مابین کې څنګه ګرځي، هغې په داسې لڅ شکل د نارینهو په مخ کې یو طرف ته بل طرف ته ګرځي.